د عبدالله د ټیم هوښیار غړی انور الحق احدي په ګډوډو سر شوی دی. کوم عزت چې د افغان ولس په منځ کې لره هغه ټول د لاس ورکړ. افغان سیاسیونو په ټوله معنا خپل ځانونه وشرمول، بلکې نړۍ ته افغانستان او د افغانستان غیور ملت وشرماوه. دا سیاست به داسې وي لکه دوی چې کوي. ملګرو راځئ چې د انور الحق احدي څه ویلې او څه غواړي له موږ سره په ویډیو کې یو ځای وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم غړی انور الحق احدي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت لومړۍ دنده به له فساد سره مبارزه وي. هغه په کابل کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که رای شفاف وشمیرل شي نو عبدالله ګټونکی دی. نوموړي همدا راز وویل چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رایو په بیا شمیرلو ته چمتو دي. هغه وایي چې د عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت لومړۍ دنده به له فساد سره مبارزه وي. د یادولو ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې ولسمشر محمد اشرف غني پکې د دویم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. خو د پایلو له اعلان څه وخت وروسته عبدالله یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې هغوی د ټاکنې پایلې نه مني او خپل ځان یې بریالی اعلان کړ. عبدالله ویل چې د همشموله یا ټول شموله حکومت به جوړوي چې دی به یې ولسمشر وي. له یاد اعلان وروسته عبدالله ځینو ولایتونو ته والیان هم وټاکل. همداراز د ولسمشر غني د دویم ځلې د لوړې مراسمو د تیارۍ پیلولو نه وروسته عبدالله هم د لوړې مراسمو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او خبر یې ورکړ چې ژر به د همشموله حکومت د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بل لوري ته یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني نه غوښتي دي چې 2 اونۍ دي د لوړې مراسمو ځنډوي. یاد مراسم د پنجشنبې په ورځ ترسره کېدل، خو اوس ویل کېږي چې 15 ورځې وروسته به ترسره شي. خو په دې اړه لا هم ارګ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. بل لور ته ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد عبدالله ته هم ویلي دي چې د والیانو له ټاکلو دې لاس واخلي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.